الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي دا درسونو په دې لړۍ کې نن زموږ درس د شهید فضائل چې کوم مقتول فی سبیل الله دی، شهید ته شهید ولې وایي او د شهید ولس خصوصیات او د هغې فضایل به ان شاء الله نن بیانېږي. دوستانو، په دې ځان پوهول پکار دي چې شهادت ډېره عظیمه مرتبه ده چې دا مرتبه الله سبحانه وتعالی هر چاته نه ورکوي او نه دا مرتبې ته څوک رسېدی شي. دا درېیمه مرتبه ده د مقام د نبوت نه. سورة النساء کې الله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دی آیت نه دا مسله ثابته شوه چې شهادت درېیمه رتبه ده د نبوت نه بعد. حدیث د رتبه ابن عبد کې راځي چې شهید به انبیاء علیهم السلام نه په درجه د نبوت کې ښکته وي. نو دا د خواص د شهداو نه دي. شهید ته دوستانو شهید ولې وایي؟ علما لیکي لأنه مشهود له بالجنه، ځکه دته زیری ورکړی شوی دی په جنت. جوهري دا خبره کړې ده. چا دا ویلی دي چې لأن ارواحهم شهدت و احضرت دار السلام، ځکه دا روحونه د جنت ته حاضر شوي دي، ځکه دوی ژوندي دي د الله په نسبت باندې، او د ارواح د غیرو یعنی د شهداو چې نه وي د نورو عام مسلمانانو بیا په ورځ د قیامت کې جنت ته داخلیږي او د دوی د قیامت نه مخکې داخلیږي. نو ځکه ورته شهید ویل کېږي. نظر ابن شمیل به وایي چې شهید په معنا د شاهد دی. معنا دا چې هو الحاضر فی الجنه، دا په جنت کې حاضر دی. امام قرطبي لیکلي چې وهذا هو صحیح، دا صحیح معنا ده. امام ابن فارس لیکي والشهید القتیل فی سبیل الله، و دې شهید ته ځکه شهید وي چې دی وژل شوی د الله په لار کې. بیا وایي لأن ملائکة الله تشهده، ملائکه د الله د ته حاضرېږي. چا دا ویلی دی چې شهید ته شهید ځکه وایي لشهادته على نفسه لله عز وجل حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وایي ځکه ورته شهید وایي چې د ګواهي په ځان باندې د شهادت کړې ده، په دې باندې چې د الله سره د کوم بیعه کړې ده په دې آیات کې، نو دغه بیعه د سرته رسولې ده، په هغې باندې وفا کړې ده. لکه چې الله فرمایي یقینا الله اخیستي د مؤمنانو نفسونه او مالونه دې دپاره چې دوی لره جنت دی. امام ابن الانباري بیا وایي چې الله او ملائک ګواهي کوي دلته په جنت باندې یشهدون لهم بالجنه، ځکه ورته شهید ویل کېږي. او چا دا ویلي دي چې نه، ملائکې د رحمت دته حاضرېږي نو د ده روح اخلي، ځکه ورته شهید ویل کېږي. نور بیا دا خبره هم کړې ده چې په ده باندې به یو ګواه وي لأن علیه شاهدا یشهد کونه شهیدا وهو الدم. دا ویني چې د دې کومې په بدن باندې پرتې دي د الله په لار کې دغه وینه د ده نوتې ده، دا ګواهي کوي په ده باندې چې دی شهید دی. وځکه فإنه یبعث یوم القیامة واوداجه تشخب دما، ورځ د قیامت کې به دی راپاڅېږي او وینه به د دغه رګونو نه روانې وي. نور اقوال هم په دې کې شته دي. نو د دې وجه نه د شهید
علما دغه معانی کوي. ډیر خصوصیات هم الله شهید ته ورکړي دي، وروسته موږ انشاءالله بیان کو. لوی خصوصیت دا دی چې دی ژوندي دي د الله په نیز باندې. الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. سورة بقره کې الله فرمایي تاسې مو وایئ د هغه چا په باره کې چې هغه د الله په لار کې قتل کړی شوي چې ګویا دا مړي دي لکه د عام مړو، بلکې دوی ژوندي دي د الله په نیز باندې، لیکن تاسو پرې نه پوهېږئ. او سورة آل عمران کې الله فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. ته ګمان مه کوه دا کسانو باره کې د الله په لار کې دوی قتل کړی شوي چې دوی به نه مړي، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکې دوی ژوندي دي د الله په نیز باندې دوی ته رزق ورکولی شي. او حدیث ابن عباس کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شهیدان به په هغه نیر د جنت کې وي چې د جنت په دروازو کې روان دي، په هغه نیرونو کې به دغه شهدا وي. یو شنه خیمه به یې لګولې فی قبة خضراء یخرج علیهم رزقهم من الجنة بکرة وعشیه. سهار او ماښام به دوی ته رزق راتلی شي. امام احمد، ابن جریر، ابن ابي شیبه، ابن حبان دا حدیث راوړی، صحیح حدیث دی. بل حدیث کې راځي انس رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام وی اذا وقف العباد للحساب جاء قوم. کله چې خلق د حساب د پاره ولاړ وي موقف کې، نو یو قوم به راشي وادعو سیوفهم على رقابهم تقطر دما، چې خپلې تورې به په خپلو غاړو کې اچولي وي او وینې به ترې روانې وي. فازدحموا على باب الجنة، نو د جنت په دروازه باندې به دوی ازدحام جوړ کړي، رش به پرې جوړ کړي. فقیل وبه ویلی شي من هؤلاء دا څوک دي؟ قیل وبه ویلی شي الشهداء، دا هغه شهیدان دي کانوا احیاء چې دوی ژوندي دي، یو مرزوقین دوی ته رزق ورکولی شي. امام طبرانی دا حدیث راوړی به اسناد حسن، صحیح حسن حدیث دی. بل حدیث کې راځي عبید بن عمیر فرمای ورسول الله صلی الله علیه وسلم په مصعب بن عمیر باندې د احد په ورځ چې کوم دی شهید شوی ودرېده، او د نبی علیه الصلاة والسلام جنډه نیولې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولست من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سورة احزاب 30 نمبر آیت. یعنی د مؤمنانو نه بعضې داسې کسان دي چې هغوی هغه وعده چې د الله سره یې کړې وه رښتینې کړه، نو پس بعضو دغه وعده رښتینې کړه، بعضې مراد ته ورسېدل او بعضې لا انتظار کوي. بیا یې وویل ان رسول الله یشهد علیکم، یقینا د الله رسول په تاسې باندې دا ګویي کوي چې انکم شهداء عند الله یوم القیامه، چې یقینا تاسې د الله په نیز باندې شهیدان یاستئ په ورځ د قیامت. بیا خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ را وګرځو و یا ایها الناس، ای خلکو ائتوهم تاسو راشئ ده ته، وزوروهم د دوی زیارت وکړئ، وسلموا علیهم دوی باندې سلام واچوئ. فهو الذي نفسي بيده، قسم په هغه ذات چې نفس زما د هغه په لاس کې دی، لا یسلم علیهم احد، هیڅ یو کس په دوی باندې سلام نه اچوي الی یوم القیامت، تر قیامته پورې، الا ردوا علیه السلام، مگر دوی واپس کوي په هغه باندې سلام. مرسل حدیث دی خو صحیح حدیث دی. بل حدیث کې راځي وایي د شهید د زندګۍ چې کوم په دنیا کې هغه کړې ده او د آخرت په زندګۍ کې دومره موده به دته محسوسیږي الا کمزغ تمره، لکه یو کجوره چې سړی وجوي په خوله کې، او په اوله قطره دغه وینې چې دنه روانه وي او روانه شوي وي په دې دنیا کې، یغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله سبحانه وتعالی به مخکینی ورستنی ګناهونه د ټول معاف کړي.
بل حدیث کې راځي طلحه ابن خراش فرمایي وای ما د جابر بن عبد الله رضی الله عنه نه اوریدلی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ وکتل ما ته نو ویل یا جابر مالی اراک مهتما ای جابر څه وجره چې تا زنن غمجن وینم قال د ویل قلت جابر وی ما ویل یا رسول الله استشهد ابي وترك عليه دينا وعيالا وای زما پلار شهید کړی شوی دی او مال عیال یې پرېښی دی او قرض هم ور باندې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی الا اخبرک زه تا خبر نه کوم چې ستا د پلار څه حال دی ما ویلې ولې نه ما کلم الله احدا قط الا من وراء حجاب الله د هیڅ څه خبرې نه دی کړې مګر د پردې نه شاته وانه کلم اباک کفاحا او ستا پلار سره الله سبحانه وتعالی خبرې برای راست کړي مخامخ مشافهتن او خبرې کړي چې مینس کې کومه پرده نه و فقال نو الله دې ستا پلار ته ویل سلینی ما نسوالک اعتق تا ته وزدرک نو قال ستا پلار ته ویل اسالک ان ارد الى الدنيا نو فاقتل ثانيه چې زه واپس کړم دنیا ته دویم ورځ شهید کړم فقال الرب نو الله سبحانه وتعالى ورته ویل انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون دا وعده زمونږه مخکې ثابته شوې ده تیره شوې ده چې دغه خلک چې کوم مقتولین دي یا مړه شوي دي دا واپس دنیا ته نه راځي نو بیا ویلي ای ربي ابلغ من ورائي یا الله زما دا خبرې رستو نه ورسوه نو الله دا آیات نازل کو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا تاسو ګمان مکوه مخاطب ده کسان مبارک چې د الله په لاره کې شهیدان شوي دي ګویا چې دا مړه نه دي بلکې ژوندي دي امام ترمذی دا حدیث راوړی ابن ماجه حاکم وغیره حدیث صحیح حدیث دی نو د شهید ډیر خصوصیت دي چې الله سبحانه وتعالی هغه ته ورکړي دي په احادیثو کې کوم چې ذکر دي د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ولس خصوصیت دي اول خصوصیت دوستانو د شهید هغه ده چې هیڅ یو کس نه داخليږي جنت ته هیڅوک نه داخليږي په دنیا کې چې څوک وي او به وفات شي او به جنت ته لاړ شي نو دغه جنتي هیڅوک داسې نشته چې هغه د ارمان وکړي چې ګویا دی به واپس دنیا ته ځي دا هیڅوک به نه اگر که په دنیا کې دته هر قسم شی ورکړی شوي وي او ډېر نعمتونه په الله کړي وي خو دغه سړی به دوباره د دنیا ارمان ونه کړي سوا د شهید ځکه دا شهید به ارمان کوي چې الله یې واپس کړي دنیا ته دې دپاره چې د الله په لار کې بیا وجنګېږي لکه چې اول شهید شوی د دې وجه نه چې دی به د خپل ځان ډېر عزت وویني چې الله باندې شهید څومره ګران دی حدیث د صحیحینو کې راځي بخاری او مسلم کې د انس رضی الله عنه حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وان له ما على الارض من شيء الا الشهيد فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامه نه د هیڅ یو کس چې داخل شي جنت ته چې دې غواړي چې دې واپس شي دنیا ته او د لپاره دی هغه څه وی چې په ځمکه کې څه وي یعنی چې هر شی په دې دنیا کې د تور کول کېږي د دغه ارمان به ونه کی مگر شهید به دا ارمان نه کوي فانه يتمنى ذکر دا شهید به ارمان کوي ان يرجع چې واپس شي د دنیا ته فيقتل چې دې قتل کړي شي 10 مرات لسواري ځکه چې د خپل عزت ویني یعنی که په دې دنیا کې د یو سړي ډېر آباد شوی وي ډېر غټ مال وي او دا سړی واري جنت ته لاړ شي نو دا سړی به ارمان د دې دنیا ونه کړي سوا د شهید نه شهید هم د دنیا ارمان دې لپاره کوي چې الله په لار کې دی وجنګي او قتل شي
شهید کړی شي. په بل روایت کې راځي لما یرا من فضل شهاده، شهید به ولې ارمان کوي چې دی واپس شي دنیا ته او 10 وارې بېرته قتل کړی شي او 10 وارې بېرته شهید شي او 10 وارې وجنګېږي. وجه دا ده چې دی به د شهادت هغه فضیلت وویني. لکه بل حدیث د انس کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یؤتی بالرجل من اهل الجنه، و د جنت والاونه به یو سړی راوستلی شي فیقول الله له، الله به ورته ووایي یا ابن آدم کیف وجدت منزلک، تا د خپل منزل څنګه وکړه؟ فیقول رب خیر منزل، دا خو بهترین منزل و بهترین ځای دی. فیقول الله به ورته ووایي سل وتمنه، سوال وکړه او ارمان وکړه، ستا په زړه کې څه ارمان دی؟ فیقول ما اسألک واتمنه، زه سوال نه کوم او نه امید بل امید لرم، خو صرف اسألک ان تردنی الى الدنیا فاقتل فی سبیلک 10 مرات، تا نه زه سوال دا کوم چې ته ما واپس کې دنیا ته چې زه مړ شم ستا په لاره کې 10 وارې 10 کرتې. ولې لما یرا من فضل شهاده، د دې وجه نه چې دی به د شهادت فضیلت وګوري. بل حدیث د ابو هريره کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفس محمد بيده، قسم په غزاد چې نفس محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په لاس کې دی، لوددت انی اغزو فی سبیل الله، زه دا خو کوم چې د الله په لار کې غزا وکم فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل. درې واره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې زه غزا وکم بیا قتل شم بیا غزا وکم بیا قتل شم. بخاری مسلم کې دا حدیث ته. نو دوستانو دا حدیث په دې باندې دلیل دی چې جنت ته څوک داخل شي هغه بیرته د دنیا ارمان نه کوي سوا د شهید نه، او شهید هم د دنیا دپاره دا ارمان نه کوي چې دنیا ته زه واپس لاړ شم او د دنیا مزې وګورم، نه، د جهاد او د شهادت هغه مزو ته بیرته دوباره ارمان کوي او د الله نه سوال کوي چې الله ما واپس کړي. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من نفس مسلمه یقبضها ربها، نه ده یو نفس د مسلمان نفس چې هغه الله قبض کی تحب ان ترجع الیکم، چې هغه غواړي چې تاسو ته واپس شي بیرته، وان لها الدنیا وما فيها، چې دغه نفس د پاره د دنیا او ما فيها ټول شي، غیر شهید سوا د شهید نه، صرف شهید به د ارمان کوي چې الله ما دنیا ته واپس کړي. بیا راوي وی ابن ابي عميره وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ان اقتل فی سبیل الله احب الی، دا چې زه د الله په لار کې شهید کړی شم دا ما ته ډېره غوره ده چې ما دپاره د اهل الوبر والمدر، هغه کورونه د خیمو والا او د اوښانو والا وي. وبر په معنا د کسانو دی چې خیمې به لرلې او کورونه به نه و د اعرابو باندې شنه، مدر دغه د کلو والا او د خرونو والا. نو دا کنایه ده د دې نه چې دا ټوله دنیا ما دپاره شي دا ما ته دونه غوره نه ده لکه د دې چې زه د الله په لار کې شهید شم وجنګېږم، دا ما ته ډېره بهتره ده. بل حدیث کې راځي دوستانو جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرمایي وایي هر کله چې عبدالله بن عمرو بن حرام د احد په ورځ شهید شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل یا جابر الا اخبرک ما قال الله لابیک، و ای جابر تا خبر نکم چې ستا پلار ته الله سبحانه وتعالی څه ویلي دي؟ قلت بلا ما ویلي خبر مې که څه ورته ویلي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما کلم الله احد الا من وراء حجاب، خبرې نه دي کړي د هیڅ کس سره الله سبحانه وتعالی ګر د پردې نه شاته کړي. وکلم اباک کفاحا، او ستا د پلار سره مخامخ خبرې وکړي. فقال دی الله ویل یا عبد الله تمنى علی اعتکه، وایا هغه شی چې ستا په زړه باندې څه ارمان یې زه به تا ته در کوم د الله بنده. قال هغه ویل یا ربي تحیني فاقتل فیک ثانیه، دا مې ارمان دی چې ما دوباره ژوندی کړه چې ستا په لار کې بیا دویم وار جنګ وکړم. قال الله ورته ویل انه سبق مني انهم الیها لا یرجعون، الله ورته ویل چې دا خبره تیرا شوې ده د آخرت نه خلق دنیا ته واپس نه ځي. نو بیا ستا پلار ویل چې یا الله دا خبره ورسوه وروستو خلکو ته، نو الله دا آیت نازل کړه. دا حدیث مخکې تیر شوی دی. غرض مې په دې کې چې د شهید دا غټ خصوصیت دی چې هیڅ یو کس چې جنت ته لاړ شي هغه ارمان نه کوي د دوباره تګ،
مگر هغه سوا د شهید نه چې شهید بیا دا خصوصیت لري دوستان. دویم خصوصیت دوستانو شهید هغه دا لري چې شهادت د الله په لار کې ټول ګناهونه هغه ختموي، هغه رجوي، هغه دغه بنده ته الله معاف کوي د شهادت په وجه باندې چې کوم د او د الله په منځ کې وي. حدیث کې راځي ابو قتاده رضی الله عنه فرمایي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او موږ ته خطبه لوستل جګ شو، تقریر کو نو ویل چې ان الجهاد فی سبیل الله والایمان بالله افضل الاعمال. جهاد الله په لار کې او د ایمان په الله باندې دا بهترین د اعمالو نه دي. یو سړی فاسد ویل یا رسول الله ارایت مال خبر راغه ان قتلت فی سبیل الله که زه د الله په لار کې قتل کړی شم اتکفر عني خطاياي دا قتال فی سبیل الله به زمانه گناهونه لري کی و به رجی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم ولنا ان قتلت فی سبیل الله که تقتل کړی شوی د الله په لار کې وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر او کته په داسې حال کې قتل شي چې ته صبر کوونکې او په دغه شهادت باندې د الله نه اجر او ثواب هم غواړي، مقبل مخامخ ورتون کې دشمن ته غیر مدبر شابه او تنر تیخ تبانه کې په وخت د معرکه کې. نو په دې حالاتو کې وستا ټول ګناهونه الله معاف کړي. ثم قال رسول الله كيف قلت به رسول الله صحابي ته ویل تاسو څنګه ویل؟ هغه بیا دا سوال ته تکرار ک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي الا الدين مگر قرض چې قرض به الله د ته نه معاف کوي. فإن جبريل قال لذلك ځکه جبريل ما ته اوس دا ویلي. دوستانو یو خبره په دې کې ضرور ده چې مراد په دې قرض سره هغه قرض دی چې هغه د حقوق د انسانانو وي. د چانه مال په زور اخیستی یا مال غصب کړی دی په باطلې طریقې سره، یو سړی قصدن عمدن وجلی دی یا یې زخمی کړی دی، نور داسې یا یې غیبت کړی دی یا یې چغلي کړی ده، چا پورې خندا کړې ده یا نور، نو دا حقوق په کار ده چې په دې دنیا کې دا ختم شي او آخرت ته د دې هغه پرېښودل نه دي په کار، باید چې مستحق ته د خپل شي نه ورسیږي. امام نووي شرح د مسلم کې دا خبره کړې ده. بل حدیث کې راځي عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ويغفر للشهید كل شيء الا الدين. بخنه بکیدې شي د شهید ته، بخنه بکیدې شي شهید ته د هر شي مگر د قرض نه. قرض به ته نشي بخله کېده. په بل روایت کې راځي القتل فی سبیل الله یکفر كل شيء الا الدين. د الله په لار کې جهاد او قتال کول هر ګناه معاف کوي سوا د قرض نه. قرض نه معاف کی. خو دې جواب داده دوستانو اول موږ دا خبره کوو چې شهید ته الله قرض هم معاف کوي. امام ابو الولید ابن رشد لیکي دا مالکی عالم دی، هغه لیکي چې ان ذلك كان في اول الاسلام، او دا په اول د اسلام کې نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث په اول د اسلام کې ویلي دي، ځکه چې هغه وخت کې لا دا خبره نه وشي چې الله سبحانه وتعالى او هغه پیغمبر به دغه قرض خلاصي. ان الله يقضي عنه دينه، ځکه چې الله سبحانه وتعالى دغه قرض به خلاصي. امام قرطبي لیکي په تفسیر کې چې کوم قرض چې هغه شهید د جنت نه بندي او هغه قرض دی چې وصیت د نه کړي او دارنګي د دومره پیسې نه پرخي چې قرض په خلاص کی او یا قادر په ادا باندې. نو امام قرطبي رحمه الله فرمای کوم قرض چې هغه شهید د جنت نه حساروي هغه دی چې هغه یو وصیت نه کړي بل هغه کس چې هغه قادر وي په ادا باندې چې دا خلاص کی دا قرض دی نه خلاص، او یا هغه قرض دی چې دا داسې مصرف کړی چې هغه شرعي مصرف نه
د یو اسراف په لاره کې دغه مال خرج کړی وي او دی وفات شي او بیا په هغه کې پاتې راشي خلاص یې نه کړي، نو دغه قرض الله نه معاف کوي. هغه څوک چې هغه د قرض وکړي د لوږې په خاطر باندې چې سړی وږی دی قرض یې کړی او دغه بیا شهید شو او دا قرض خلاص نه کړ، نو الله سبحانه وتعالی دی د جنت نه بندي انشاءالله. دی شهید دی، شهادت کې کوم نقصان نه پیښیږي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک دینا او ضیاعا فعلى الله ورسوله. څوک چې یو قرض پرېږدي او یا ماشومان پرېږدي په الله او په رسول باندې د هغه ذمه ده. ومن ترک مالا فلورثته، چا چې مال پرېښود هغه د ورثو دی. امام قرطبي دا خبره تذکره کې هم کړې ده، وایي که ده قرض خلاص نه کړ نو بیا بادشاهي وخت هغه نه قرض خلاصوي، او که داسې ونه شو نو الله سبحانه وتعالی به په ورځ د قیامت کې د ده د قرض خلاصوي او هغه د ده کوم خصم چې دی، کوم داین چې ده ته قرض ورکړی دی، هغه به الله راضي کوي. بې دلیل ویلی دی، لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اخذ اموال الناس یرید اداءها، څوک چې واخلي د خلکو مالونه او بیا اراده لري چې دغه مال بیرته واپس کړي، نو ادى الله عنه، الله سبحانه وتعالی به دغه نه ادا کړي. ومن اخذها یرید اتلافها اتلفه الله، څوک چې د چا نه مال قرض واخلي او د اراده لري چې دا مال تلف کړي او بیرته نه واپس کړي، الله به دغه مال د ده نه تلف کړي، خراب به کړي. بخاري کې حدیث دی، صحیح بخاري کې. د دې تایید قصه د عبدالله رضی الله عنه هم کوي چې کوم د جابر رضی الله عنه پلار، ځکه هغه غزوه احد ته چې ووت نو په ده باندې قرضونه هم بیا شهید کړی شو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده زوی ولید د جابر رضی الله عنه وروسته د یو څو ورځو نه چې ډېر خفه وویل ځکه زما پلار باندې قرض دی. نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبر کړ چې الله ستا د پلار سره مخامخ خبرې کړي، دا حدیث مخکې تیر شو. نو که چېرته د پلار د قرض په وجه باندې بندېدلی، یو قرضوړی د قرض په وجه باندې د جنت نه بندېدلی، نو د پلار بند شوی وی که نه، حالانکه الله د ته ډېره لویه مرتبه ورکړې چې الله ورسره مخامخ خبرې کړي. همدارنګې زبیر رضی الله عنه چې کله شهید کړی شو په ده باندې 2 کروړه 2 لکه روپۍ قرض وي، هغه هم حالانکه جنتي دی. نو هغه قرض دوستانو شهید د جنت نه بندوي چې کوم قرض سړي اراده نه وي چې هغه خلاص کړي، یا هغه قرض چې چا کړی وي او هغه د اسراف په لاره کې مصرف کړي وي، اسراف یې پې کړی وي، لوفري لوچکي پې کړي وي. یو سړی دی، یو شهید دی چې هغه قرض کړی وي مخکې په ژوند کې، او هغه غریب دی د خپل بال بچ د نفقې دپاره، نو دغه قرض انشاءالله دی د جنت نه نه بندوي. الله سبحانه وتعالی په ورځ د قیامت کې دغه قرض خلاصوي. دغه دلایل په دې باندې شته. نو دا دویم خصوصیت دوستانو د شهید. دریم خصوصیت د شهید هغه دا دی دوستانو چې کله دغه مقتول فی سبیل الله چې شهید شي نو ملائکه په هغه باندې وزرې غوړي. جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي وایي زما پلار راوړلی شو نبي علیه الصلاة والسلام ته د احد په ورځ شهید شو، قد مثل به مسلم شوی وه، مسله دې ته وایي چې غوږونه لاسونه خپې دا ټول ته پرې کړي دي ظالمانو مشرکینو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کېښودلی شو، نو ما د ده د مخ نه کپړه لرې کوله. نو دې قوم راته وویل، صحابه وویل چې مه کوه دا کار. نو نبی صلی الله علیه وسلم یو اواز واورېده چې چغې والي. نو چا وویل چې دا لور د عمر ده او یا خور د عمر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ولې جاړې؟ جاړه مو ځکه ما زالت الملائکة تظله باجنحتها، ملائکه همیشه دپاره په دې باندې وزرې غوړی. نو دوستانو دا د شهید دریم خصوصیت دی
چې ملائکه په وزر غړي، په بل مړي باندې ملائکه وزر نه غړي. دا یو کرامت دی د لپاره، دا یو عزت دی د لپاره. څلورم خصوصیت دوستانو د شهید هغه دا دی چې هغه خالص شهادت د الله په لار کې جنت واجبوي قطعا. بس دی جنتی دی، دته به جنتی وي. لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای رأیت الليلة رجلین، او دوه کسان رااله ماته نو زه یې ونې ته وخېژولم او بیا په هغې کې یو ښایسته کور و چې هغه کور ما د سره لیدلی نه و دومره ښایسته. نو بیا یې راته وویلې اما هذه فدار الشهداء، دا چې ته کوم ګورې دا د شهداو کورونه دي. دا حدیث امام بخاري ذکر کړی په جهاد او سیر کې، باب درجات المجاهدین فی سبیل الله. او الله سبحانه وتعالى هم فرمای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، یقینا الله خصی د مؤمنانو نفسونه او مالونه په دې وجه باندې چې دوی دپاره جنت دی. نو دلته الله سبحانه وتعالی د جنت حق ورکړی دی، بلکې د جنت هغه دخول ته واجب کړی دی. او بل حدیث د ابو هریره کې هم راځي، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عرض علی اول ثلاثه، پیش کړی شو په ما باندې اول هغه درې کسان یدخلون الجنه چې جنت ته به داخلي. یو شهید چې دا به اول جنت ته داخلي، بل هغه عفیف. عفیف د استعفاف نه دی، طلب د عفاف چې د حرام او د سوال نه خلق ځان ساتي، دغه ته عفیف وي. نو دا کسان به اول جنت ته ځي. او دریم کس و عبد احسن عبادت الله ونصح لمواليه، چې د الله عبادت یې ښایسته کړی دی او د خپل بادار هغه خیرخواهي هم لټلې ده، هغه هم غوښتې ده. ترمذي کې حدیث دی. نو دا درې کسان به اول جنت ته داخليږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې شهید ته د جنت دخول هغه دی حدیث کې ذکر کړو. بل حدیث کې راځي د ابي هريره حدیث دی، دام يضحك الله لرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه. الله سبحانه وتعالى هغه دوه کسانو ته خاندي چې یو ولګي بل مړ کی او دواړه به جنت ته داخلي. قالوا كيف يا رسول الله، صحابه عرض کړه الله رسول دا څنګه کیدی شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یقتل هذا، دا یو قتل کړی په اسلام باندې، دا شهید دی، فیلج الجنه، جنت ته داخل شي. ثم يتوب الله على الاخر، به دی قاتل باندې الله مهرباني وکي او غیستا توبه وباسي، فهداه الى الاسلام، الله هدایت اسلام طرف ته وکي. ثم يجاهد بهم، دغه قاتل چې دغه مخکینی مسلمانو جهاد وکړي د الله په لار کې، فاستشهد، دیم شهید کړی شي، دام جنت ته لاړ. په بل روایت کې یقاتل هذا فی سبیل الله، دا قتال وکړي د الله په لار کې، فاستشهد، دې شهید کړی. ثم يتوب الله على القاتل، بیا الله مهرباني وکړي په قاتل باندې، نو اسلام وروړي، فیقاتل فی سبیل الله فاستشهد، دام شهید شي. دا حدیث بخاری او مسلم راوړي. نو په دې حدیثونو کې دوستانو د شهید د پاره جنت ذکر شوی دی. نور حدیثونه شته لکه حدیث سمره ابن جندب کې راځي، وی نبی صلی الله علیه وسلم به موږ ته ویل من قتل منکم صابرا مقبلا فقتل فی سبیل الله فانه فی الجنه. څوک چې تاسو نه د الله په لار کې صبر کوونکې قتل کړی شو، شهید کړی شو، او مخامخ په دشمن باندې ورتونکي، نو دی په جنت کې دی. دی حدیث کې فإنه فی الجنه، دا سړی په جنت کې دی. بل حدیث کې راځي جابر رضی الله عنه فرمایي، وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل یلتمس وجه الله لم يعذبه الله. څوک چې قتل کړی شو د الله مخې لټو، د الله د رضا لپاره د قتال کو، نو الله به هیڅ عذاب ورنکي. بل حدیث کې راځي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي، وی فی الجنه قصر، په جنت کې یو ټماڼی دی، یقال له عدن، هغې ته عدن ته
ویل کېږي فی 5000 باب، په هغې کې 50,000 دروازې دي. علی کل باب 5000 خیره، په هره دروازه باندې 50,000 ملائک ولاړ دي، ښایسته ښایسته ملائک، حور حسان چې ورته وایي، ښایسته اخلاق والا حورې دي. بیا وایي نبي علیه الصلاة والسلام وایي احسبه قال، راوي وایي زه ګمان کوم چې نبي علیه السلام وویلي لا يدخله الا نبي او صدیق او شهید، چې نه به داخلیږي دغه ماڼۍ ته مگر نبی یا صدیق یا شهید. حدیث ابن ابي شیبه راوړی دی موقوفا، رجال ثقه دي، حدیث صحیح دی. بل حدیث کې راځي یو صحابیه ده، هغه ما ته مې تر حدیث بیان کړی دی چې هغه تر وویل زما وی قلت للنبي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي من فی الجنه، په جنت کې به څوک؟ قال النبي فی الجنه والشهید فی الجنه، نبی په جنت کې دی او شهید په جنت کې دی. نو دینه معلومه شوله چې د شهید دپاره نبی علیه الصلاة والسلام جزم د څه کړی دی؟ د جنت کړی دی، چې جنت به ده ته ضرور وي، جنت ته به دی ځي. بل حدیث کې راځي انس رضی الله عنه فرمایي یو تور سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، الله رنګ نه تور، نو څه ورته وایي؟ یا رسول الله انی رجل اسود، زه یو تور سړی یم، منتن الریح، بوی م رانه خیږي، قبیح الوجه، مخ مې ډېر بدرنګ دی، لا مال لی مال مې نشته، فانا ان قاتلته، نو که زه چېرته جنګ وکړم د الله په لار کې، ها اولای د دې کافرو سره، حتی اقتل فاین انا، تر دې چې زه قتل کړم زه به چېرته یم؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الجنة، په جنت کې. نو فقاتل، دغه تور صحابي د الله په لار کې وجنګېد حتی قتل، چې دی شهید کړی شو. فاتاه النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی، فقال قد بيض الله وجهك وطيب ريحك واكثر مالك، الله سبحانه وتعالى ستا مخ سپین کو، هغه بوی دله ښایسته کو، خوشبوی دنه راځي، واکثر مالک، الله دې مال ډیر کو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل لقد رأيت زوجته من الحور العين، ما د دغه بیبي ولیدله د حورونه، نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته، چې جګړه کوله دغه حوري د دې په هغه چپن باندې چې د ده د جسد او د چپن په منځ کې ننوتلي. حاکم دا حدیث راوړی او صحیح دی په شرط د مسلم باندې. او امام بهقي رحمه الله په شعب الایمان کې دا حدیث راوړی، په آخر کې ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی دی شهید شو، نو ورته وی لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك، یقینا الله ستا مخ ښایسته کړی دی، ستا بوی الله خوشبویه کړی، او ستا مال الله ډیر کړی. بیا وویل لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان تدخلان فيما بين جلده وجبته، ما ولیدلې د ده دوه بیبیانې د حور عینو نه چې غټو سترګو والا وي، چې جګړه کوله ننوتلې د ده د جسد او د هغه چپن منځ کې. بل روایت کې راځي چې د دغه تور صحابي نوم چې و نبي علیه الصلاة والسلام ته چې کوم راغلی جعال نوم یو، ابن اسیر په اسد الغابه کې ذکر کړی دی جعال. بل حدیث د ابن عمر کې راځي یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ويا رسول الله أرأيت خبرك إن قاتلت بين يديك حتى أقتل يدخلني ربي الجنة، وما لا خبرك كذا قتالكم ستا په مخ کې تر دې چې زه شهید کړی شم ما به خپل رب جنت ته داخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم بلنا. قال كيف؟ ولي وأنا منتن الريح أسود اللون خسيس في العشيرة، و زه یو داسې سړی یم چې د خولې نه مې بد بوی ځي، تور رنګ مې دی، په خپله قبیله کې ډېر حقیر یم، خلک ته په سپکه سترګه ګوري. نو دا صحابي روان شو فقاتله، قتال یې وکړ، فاستشهد، شهید کړی شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پې تېرېدلو
نو وی ویلې الآن طیب الله ریحک یا جعال وبید وجهک. اوس الله سبحانه وتعالی ستا بدبویي خوشبویه کړله ای جعاله، او الله دې مخ سپین ک. دوستانو دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې الله سبحانه وتعالی ته رنگ مقدم نه دی، قبیله معتبره نه ده. الله سبحانه وتعالی ته چې شی قبول له دین قبول له چې الله په دین منګو تاسي ننګو کو د الله دین منګو تاسي مخکې کو په سبانه په دې شهادتونو باندې په دې قتال باندې د الله په لار کې. اوس دا صحابي دی رنگ تور دی په خپل وی چې زما هغه حالات په خپل قبیله کې هم خني دي، خلق را ته په سپکه سترګه ګوري، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زیره ورکوي. هغه دوه حوري ورته راځي او جګړه کوي او په ده باندې راغورځېږي. دا ټول برکت د څه دی؟ د شهادت دی او د قتال فی سبیل الله، ځکه د الله په لار کې ورک. بل حدیث کې راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما جعفر بن ابي طالب ولیده رضی الله عنه، او چې دی په جنت کې الوتلو دوه وزرې الله ورکړي وي، ځکه د دنه لاسونه خپې په احد کې مشرکینو پرې کړې وي، مسله کړې وو، نو الله ورته په جنت کې د هغې په ځای دوه وزرې ورکړي. دا څومره فضیلت دی، طبراني کې حدیث دی. دا څلور خصوصیت. پنځم خصوصیت دوستانو د شهید هغه دا دی چې شهدا چې کله د الله په لار کې قتل کیږي نو الله سبحانه وتعالی د هغوی ارواح د شنو مرغانو په شکل باندې په جنت کې پیدا کوي او ګرځي به چرته چې خوښه شي سر به کوي، دوی آزاد دي. دا د شهید خصوصیت دی چې د بل چا د خصوصیت بیا نشته. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هر کله چې احد کې ستاسې هغه صحابه کرام ستاسو ورونه شهیدان کړی شو نو جعل الله ارواح فی جوف طیر خضر، الله سبحانه وتعالی د هغوی ارواح د هغه مرغانو چې تک شنو په شکل کړل نو د جنت په نیرونو کې ځي راځي او د هغې میوې خوري او بیا هغه پنجرو ته راځي چې کوم د عرش د سوري لاندې ځوړندې دي او هغه د سرو زرو پنجرې دي. نو هر کله چې دوی هغه خوشحالینې او هغه ښایسته ښایسته خوراکونه، ښایسته مشروبات او ښایسته ځایونه ولیدل نو وی ویلې من یبلغ اخواننا عنا انا احیا فی الجنه نرزق. څوک به ورسوي زموږ ورونو ته دا خبره چې موږ په جنت کې ژوندي یو، موږ ته رزق راکېدی شي دې دپاره چې په جهاد نه رستو نشي، ولا ینکلو رستو نشي عن الحرب د جنګ. نو الله ویلي چې انا ابلغهم عنکم، زه به تاسو نه دا خبره ورسوم کنه. نو الله دا آیات نازل کړ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ته ګمان مه کوه دا کسانو په باره کې چې دغې قتل کړی شوي د الله په لار کې ګویا کې دوی مړه دي. نه، مړه نه دي بلکې دوی ژوندي دي. دا حدیث ابو داود حاکم هم راوړی. مخکینه دا سبب نزول د دې آیات د یو صحابي په حق لو، خو د دې او د هغې کوم تعارض نشته، بلکې د هغه په حق له هم راغلی او د دې نورو صحابه کرام په حق له هم راغلی چې کوم شهیدان شوي د احد په ورځ، ځکه هغه هم د احد په ورځ شهید شوي. او مسروق رحمه الله فرمایي چې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه موږ د دې آیات مبارکې تپوس وکړو چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، چې دا د چا مبارک نازل شوی دی. نو هغه وویل چې موږ په دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې د شهدا او روحونه به په خېټو د هغه مرغانو چې شنه دي په هغې کې وي او دوی دپاره به داسې پنجرې وي چې د عرش د سوري لاندې به ځوړندې وي. دغه روحونه به تسرح من الجنه حیث شاءت، په جنت کې به سریږي کوم ځای چې خوښه شي. ثم تأوي الى تلك القناديل، بیا به دغه پنجرو ته دوی راځي. نو فاطلع عليهم ربهم اطلاعه، یو وارې به ورته الله راښکاره شي. فقال هل تشتهون شیئا، آیا تاسو د څه شي شوق لرئ؟ قالوا هغوی به ویل چې ای شیء نشتهي، موږ به د څه شي اشتها نوره ولرو. ونحن نسرح من الجنه حیث شئنا، موږ په جنت کې سریږو چېرته چې مو خوښ شي.
الله درې وارې دا خبره ورته وکړي او دوی به درې وارې دغه جواب ورکړي. قالوا په آخر وار یا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا، دغه یو تمنا ورمان کو ای الله چې زمونږ د روحونه په خپلو جسدونو کې بیرته نه باسه حتی نقتل فی سبیلک، چې ستا په لار کې قتال وکړو مرة اخرى بل وارې، یا نقتلو چې مونږ قتل کړو شو ستا په لار کې بل وارې. فلما رأى کله چې لیس لهم حاجة، هر کله چې الله ویني چې دوی دپاره بل کوم حاجت نشته نو تورکو دوی به پرېښودلی شي. حدیث مسلم کې راځي. نو دا هم دلیل دی دوستانو چې دا د شهید خصوصیت دی چې الله به د دوی د روحونو ته دومره خوراکونه او دومره ماکولات او مشروبات چې هغه به د بل چا خصوصیت نه وي په جنت کې ورکي. بل حدیث د کعب بن مالک کې راځي و ارواح الشهداء فی صور طیر خضر معلقة فی قنادیل الجنه، د شهیدانو هغه روحونه به د شنو مرغانو په شکل کې وي چې د جنت هغه پنجرو کې به وي تر څو چې الله یې واپس کړي په ورځ د قیامت کې، حتی یرجعه الله یوم القیامت. نو دا حدیث هم دلیل په دې باندې چې دا د شهید خصوصیت دی. بل روایت کې راځي ارواح شهداء فی اجواف طیر خضر تعلق من ثمر الجنه، روحونه د شهداو به د شنو مرغانو په شکل کې وي، تعلق خوراک به کې من ثمر الجنه د جنت هغه میوونه او شجر الجنه یا د جنت د ونو نه. ترمذی دا حدیث راوړی. امام قرطبی تذکره کې لیکلی دی التذکره کې چې حدیث د ابن مسعود کې راځي چې روحونه به د جنتیانو فی جوف طیر خضر د اخیټو د شنو مرغانو کې وي. او حدیث د کعب بن مالک کې راځي انما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه، د مؤمن مسلمان هغه روح به یو مرغوي چې سر به کوي د ونو د جنت نه. او د ابن مسعود په حدیث کې به راځي چې ارواح شهداء عند الله كطير خضر، په شان د شین مرغه به وي فی قنادیل په هغه پنجرو کې تحت العرش چې د عرش لاندې به وي، تسرح من الجنه د جنت نه به سریږي حیث چرته چې خوښه شي، ثم ترجع الى قنادیلها، بیا به واپس شي دغه پنجرو ته. او د عبدالله بن عباس په حدیث کې به راځي چې ارواح الشهداء تجول فی طیر خضر، دا به د شنه مرغه په شکل کې وي. او دارنګه د کعب مالک په حدیث کې لکه چې موږ مخکې ذکر کړو ارواح شهداء طیر خضر تعلق فی شجر الجنه، چې خوراک به کوي د ونو د جنت. خو دا ټول مطابق د حدیث د کعب مالک دی چې دا صحیح حدیث دی. امام قرطبی لیکلی صحیح روایت دا دی چې کوم مسلم کې دی، د دې دا معنا ده چې فی دلته په معنا د اعلی سر راځي. نو معنا دا ده چې د دې د حونو د پاره به علی جوف طیر خضر، د دې د روحونو د پاره به داسې خېټې وي د مرغانو شنو. نو یو معنا دا هم کړی ده. لیکن موږ دا وایو علما لیکي چې صحیح خبره په دې کې دا ده چې هغه چا چې دا خبره کړې ده چې روحونه څنګه د مرغانو په ججرو یا د مرغانو په خېټو کې دي، ځکه دا تنګواله په دې باندې راځي. علما به د لیکي چې دا تنګواله نه ده چې دا محصور شي په خپل جسدونو پورې، ځکه الله شهید ته ډېر فضیلت ورکړی دی. نو دلته هر کله چې دا حیوانات نرم حیوان په هغې کې چې د مرغه دی او بهترین رنګ په رنګونو کې شین دی، نو د دې وجه نه الله شهید ته دغه فضیلت ورکړ چې د ده هغه روح به په ډېر نرم حیوان چې هغه مرغه دی او په ډېر ښایسته رنګ چې هغه شین دی الله به ورته دا ورکړي. نو د دې کوم تعارض نشته چې ګینه دوی به دغه کې تنګ وي، دا خو د دوی الله یو عزت او کرامت ورکړی، نو د دې کوم تعارض نشته دوستان. د بل خصوصیت سو دوستان، شپږم خصوصیت د شهید هغه دا دی
چې شهید به په قبرونو کې په هغوی باندې به فتنه نه راځي، سوال جواب نه دی، خلاص دی، او نه په بېهوشي راځي. په وخت د پاڅېدلو کې چې قبرونه پاڅېږي بېهوشي په هم نه راځي. ځکه حدیث کې راځي چې یو سړی جهاد ته وتی دی، مرابط دی، نو هغه الله د قبر د عذاب نه ساتي. نو شهید خو بیا زیات غوره دی چې هغه وساتل شي، ځکه شهید د مرابط نه غوره. مرابط هغه چاته وي چې د الله په لار کې سرحدونه ساتي، د مسلمانانو د وطن نه دفاع کوي. دیم په جهاد کې دی، خو لیکن شهید چې شهید شوی دی نو د هغې مرتبې ته خو بیا مرابط نه رسیږي. او د مرابط دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قبر د عذاب نه به دی بچي. یو سړي رسول الله ته یا رسول الله ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورهم الا الشهیده، څه وجه چې مؤمنان په قبرونو کې په هغوی باندې امتحان کیدی شي، هغوی نه سوال جواب کیدی شي سوا د شهید نه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کفا ببارقة السیوف علی راسه فتنه، بس کافي ده کنه چې د په سر باندې توري پړقېدلې دي، دا د قبر هغه فتنه او امتحان ختموي کنه. وروسته به حدیث راشي چې د عذاب قبر نه شهید بچ کړی شوی دی. او د دې حدیث دا معنا ده چې کفا ببارقة السیوف علی راسه فتنه، چې دا فتنه او دا سوال جواب په قبر کې د ملکانو چې هغه نکیر او منکر دي، دا یو امتحان دی چې حقیقت د ایمان او تصدیق معلوم کی. او دې کې شک نشته چې دغه شهید چې د الله په لار کې جنګېدلی دی د ایمان او یقین دومره چې په دې دین باندې سر ورکړ، نو ځکه د ایمان او د تصدیق خبره بدنه پوښتنه نه کیږي په څه کې په قبر کې، ځکه د تصدیق په دنیا کې ښودلی دی خلکو ته او الله ته هم معلوم دی انشاءالله. نو د شهید دپاره دغه امتحان کافي شو د سوال د قبر نه. ابو هريره فرمایي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی رسول الله د جبرئیل نه دی آیات مبارکه تپوس وکړ، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې، نو بېهوشه به شي هغه څوک چې په اسمانونو او هغه څوک چې په ځمکو کې دي، مګر هغه چې د الله خوښه شي هغه به نه بېهوشه کېږي. نو جبرئیل وایي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرئیل ماته ویل چې هم شهداء الله، دا د الله شهیدان دي چې دوی به نه بېهوشه کېږي. ټول دنیا به بېهوشه شي چې په ځمکه او په اسمانونو کې څوک دی هغه به ټول بېهوشه شي، مګر دغه کسان به نه بېهوشه کېږي چې هغه څه شي دي، شهدا دي. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل نه تپوس وکړ د دې آیت باره کې چې ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله قال هم الشهداء، دا شهیدان دي یبعثهم الله چې الله به راپاڅوي متقلدین اصیافهم حول عرشه، دوی به خپلې تورې ځوړندې کړې وي او د عرش نه به ګرد چاپیر وي. فاتاهم ملائکة من المحشر بنجائب من یاقوت، نو دوی ته ملائک راشي د محشر نه او څه شی به ورته راوړي، بنجائب من الجنه من یاقوت عظمتها الدر، داسې اوښې به ورسره وي چې بهترین اوښې به وي د یاقوت نه، د هغوی هغه واګې به د سپینو زرو نه وي، او دارنګې هغه چې کوم بره ځینې دی هغه به د سرو زرو نه وي، او دارنګې د وریښم به پې هم وي. وایي د دوی مزل به دومره وي چې څومره د چا نظر لګېږي د دغې اوښو دومره مزل به وي د دغه اوښانو، چې د هغې مزل دومره وي چې یو سړی د سترګو په لیدلو باندې هغه وګوري. نو دوی بیا وایي یسیرون فی الجنة علی خیول یقولون عند طول النزهة انطلقوا بنا ننظر کیف یقضی بین خلقی. نو دا شهدا به وایي چې موږ زو چې ګورو چې الله سبحانه وتعالی په دې مخلوق منځ کې څرنګه فیصله کوي. یضحک الله الیهم، الله به ورته وخاندي. واذا ضحک الله الی عبد فی موت فلا حساب علیه، نو کله چې الله یو بنده ته وخاندي په داسې ځای کې نو هغه باندې به کوم حساب نه وي. نو دوستانو ځکه به شهید د حساب کتاب نه بچ دی. الله دې موږ ته دا مرتبه نصیب کړي. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابن عباس حدیث دی، وی الله سبحانه وتعالی به په ورځ کې راشي او ملائکه به هم ورسره، ثم ینادي مناد، بیا به आवाज وکړي आवाज کوونکی، څه به وایي؟ سيعلم اهل الجمع لمن الكرم اليوم،
او زر دی چې دا محشر والا بادشي شي پوه شي چې چا د پاره د عزت، نو الله به وی علیکم باولیائي الذين اهراقوا دماءهم ابتغاء مرضاتي فينطلقون حتى يدنون. تاسو وګورئ زما هغه دوستان چې هغوی زما د دین دپاره زما د رضا دپاره وینې توی کړي دي، نو دوی چې لاړ شي تر څو چې هغوی په نږدې شي بیا وګوري. نو دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې د الله دوستان هغه څوک دي، شهدا دي چې د الله په لار کې وینې توی کړي دوستان. وم فضیلت دوستانو هغه دا دی د شهید چې شهید به شفاعت د 80 کسانو د خپل اهل او اقارب چې کوم واجب النار وي ور له واجبي او چې شرک نه کړي شهید به د هغوی شفاعت کوي ان شاء الله. ابو دردا فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی یشفع الشهید فی 70 من اهل بیته، شفاعت بکې شهید په 80 کسانو د خپل کور والاو کې. 80 کسان شفاعت دې کولای شي چې جنت ته بوزي. دا حدیث صحیح حدیث ته ابو داود راوړی او هغه اوږد حدیث په شاید چې تاسو هم اوریدلی وي، مسند احمد وغیره کې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان للشهید عند الله 7 خصال، د شهید دپاره اووه خویونه دي. اول دا چې ان یغفر له فی اول دفعة من دمه، الله به ورته بخښنه وکړي په اوله قطره د وینه چې کله دې توی شي، چې کله ته اوله قطره د وینې توی شي د بخښنه به وشي. ویرا مقعده من الجنه، هغه خپل ځای به په جنت کې ګوري. بل به ته د ایمان هغه ګاڼه واچولی شي، بل به د عذاب قبر نه بچ کړی شي، بل به دغه لوی ویرې نه بچ کړی شي، بل به پر سر به ورته د وقار او د عزت تاج کېښودلی شي چې د دنیا او د مافیها نه به هغه غوره وي. او بل 6 نمبر کې به ورته 2 حوري په نکاح کړی شي. 1 نمبر کې دا شهید به شفاعت کوي فی 70 انسانا من اقاربه، د 80 انسانانو د خپل اقارب د خپل خپلوان نه. الله څه عجیبه خبره ده. دلته یو ناشنا خبره تاسو ته کوم، هغه امام قرطبي ذکر کړې ده، دا صرف نقل دی. بعضې خلک د په دې اعتراض نه کوي. دا امام قرطبي په خپل تفسیر کې ذکر کړی، سورة ال عمران په تفسیر کې. هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی شوی دی، شاید چې کمزوری وي دا حدیث. وی الله شهیدان په 5 کراماتو سره الله دوی له عزت ورکړی دی چې یو نبی ته هم نه دی ورکړی. د دې دا خبره دا معنا نه ده چې د نبی نه ور شهید اوچتي. د نبی ځان ته درجات دي، د انبیاء ځان ته درجات دي، د رسولانو ځان ته درجات دي، خو اسی او دا 5 کرامات چې دي دا به په انبیاء کې نه. انبیاء له الله نور ډیر عزتونه ورکړي دي. اول دا چې ټول انبیاء روحونه ملک الموت قبض کړي دي، او شهیدان چې نو الله د ارواح قبض کوي. الله دوی باندې ملک الموت الله نه مسلط کوي. دویم وی دا چې ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د مرګ نه وروسته هغوی له غسل ورکړی شوی دی، او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته هم غسل راکېدی شي، لیکن شهداو ته غسل نشته. دریم دا چې ټول انبیاء ته کفن ورکړی شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته هم کفن راکېږي، شهداو ته به کفن نه ورکول کېږي بلکې په خپلو جامو کې به ایښودلی کېږي. څلورم وی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې کله وفات شي نو هغوی ته مړي ویلی کېږي. پیغمبر ته الله څه وایي فانک میت، فانک میت، ځکه ته به مړ کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به هم وفات کېږم. او والشهداء لا یسمون امواتا، شهیدانو ته مړي څوک نه وایي. پنځم وایي دا چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دپاره به شفاعت په ورځ د قیامت کې وي، او زما شفاعت به هم په ورځ د قیامت کې وي. هر چې شهدا دي فانهم یشفعون کل یوم فی من یشفعون. الله هر چې شهدا دي نو دوی به شفاعت کوي هر ورځ د هغه چا چې هغوی په باره کې شفاعت کیدی شي. د چا چې شفاعت کوي د چا باره کې الله اجازه وکړي هغوی ته به شفاعت کوي. دا 5 کرامات والله علم د ذکر کړي دي، خو دلالت کوي د شهید په فضیلت باندې. 8 نمبر کې دوستانو د شهید خصوصیت هغه دا دی، خصوصیت دا دی چې شهید به دغه لوی یری نه په ورځ قیامت کې
په امن وي. لکه مخکې حدیث د عباده بن صامت تیر شو او دا مخکینی حدیث هم چې شهید ته په اوله قطره د وینې کې بخنه کیدی شي او به ويأمن من الفزع الاکبر او په ورځ د قیامت کې به د غلوی یری نه دی په امن کې وي. دا حدیث مخکې تیر شو. بل حدیث کې راځي بل روایت کې انها خصال راغلي دي نه چې د شهید د پاره د الله په نسبت باندې نه خصلتونه دي. اول دا چې په اول وار کې وته بخنه وشي چې کله اوله قطره دی ویني توي شي خپل ځای په جنت کې ګوري د ایمان غاڼه ورته واچول شي د عذاب قبر نه بچ کړي شي حوري د جنت بوته په نکاح کړي شي او د غلوی یری نه بدوي په امن وي او په سر به وته د کرامت او د عزت تاج کې خود لشي چې هغه به د دنیا او د مافیها نه غوره وي. اتم نمبر کې وته دو او حوري په نکاح کړي شي. نهم نمبر کې وته د اویا کسانو د شفاعت اجازه ورکړي چې اویا کسان ستاد اقارب او ستاد خپلوان چې کوم واجب النار وي هغه ته شفاعت وکړي. نو دا د شهید بعضی هغه خصوصیاتو باقی خصوصیات به ان شاء الله پر راتلونکي درس کې وایو. الله سبحانه وتعالى دې موږ ته او تاسو ته دغه خصوصیات په نصیب کړي او الله دې موږ او تاسو ته داسې د عزت مرګ چې هغه بهترین مرګ چې هغه مرګ د شهادت دی راکړي. د دې لپاره چې موږ اساسي ګناهونه الله په معاف کړي او الله موږ دغه درجه ته ورسي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. دا سلسله تاسو د ابطال اسلام له ویبپاڼې څخه ترلاسه کولی شئ. www.abtal.webs.com www.abtal.webs.com